ګران افغانانو او محترم ولسونو زما سلامونه مینه او درناوی ومنه انشاءالله ټول سره روغ او جوړ اوسئ. نن د فبروري میاشت 21مه نیټه ده، یعنې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ. نن غواړم چې د دې ورځې د لمانځلو ترڅنګ تاسو ته د پښتو ژبې 3 کلنې لاسته راوړنې او پرمختګونه ووایم. ګران افغانانو، تاسو ته پته ده چې د امریکا او د اروپا په رسمي او دولتي اداراتو کې د پښتو سهولتونه یا نه و یا ډیر کم و. مثلا که کله هم یو پښتون د خپل میرمنې سره یا د خپل ماشوم سره یو روغتون ته تللو یا قضا محکمې ته تللو یا پولیس سره کومه لانجه ستونزه وه یا هم نورو اداراتو ته مثلا د ترافیک ادارې ته تللو یا نورو اداراتو ته تللو د پښتو ژبې هغه سهولتونه نه وه، یعنې د پښتو ژبې ژباړونکي رسمي نه وه، ترجمانان نه وه. هغه ناروغ بیچاره به نسو کولی چې په بدله ژبه خپل هغه مشکل ډاکټر ته ووایي یا یو بل پښتون په قضا کې خپل مشکل وایي، پولیس ته خپل مشکل په پښتو ژبه باندې وایي. دا سهولتونه نه وه، یعنې ترجمانان نه وه، که هم ډیر کم وه. خو اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتو ژباړونکي د پښتو ترجمانان شته ده. تاسو کولی شئ چې په هره اداره کې چې د ژبې مشکل لرئ رسما غوښتنه وکئ، ورته ووایئ، مسؤل کس ته ووایئ چې زه غواړم چې د پښتو ژباړونکی ولرم، زه غواړم چې د پښتو ترجمان ولرم، چې دا سهولت ډیر یو ښه سهولت ده. د ده ترڅنګ په ویکیپیډیا کې، په یوټیوب کې او په نورو مختلفو رسنیو کې حتی په ډیرو اداراتو کې اپلیکیشنونه جوړ شوي دي. مثلا د امریکا د ترافیکو په اداره کې د پښتو ژبې اپلیکیشن شته ده. تاسو کولی شئ په خپله ژبه هغه فورمه خانهپوري کړئ او بالاخره خپله ستونزه حل کړئ، خپل لایسنس واخلئ او نور ګڼ شمېر مشکلات چې لرئ هغه واخلئ. ګران افغانانو، دا کارونه په اسانۍ نه دي شوي. ګڼ شمېر افغانانو زحمت ویستلی. اول ما دلته 3-4 پایې کمپیوټرونه لرم، وزارتونو ته ایمیلونه کوم شپه ورځ، اداراتو ته ایمیلونه کوم شپه ورځ، ورڅخه غوښتنه کوو چې مثلا دغونه شمېر پښتانه په دغه ښار کې اوسیږي، په دغه ښار کې اوسیږي، باید د پښتو ژبې سهولتونه وړاندې شي. خدای دې دوی ته خیر وکړي. زموږ ټولې خبرې منلې دي، خو یو شی تاسو ته وایم، زموږ لاره تر اوسه شروع ده. نور به مخکې ځو، نور به پرمختګ کوو. مثلا همدا اوس د ای آی په برخه کې د پښتو ژبې ډېرې ګڼ شمېر ستونزې شته ده چې د نور ژبې کې نشته، خو زموږ او تاسو ژبه باندې شته ده. د ګوګل ساوند یا ګوګل وایس یا د ګوګل غږ په برخه کې موږ او تاسو ډېرې ستونزې لرو، خو په شریکه به مخکې ځو. ګران افغانانو، انشاءالله کومه ستره ستونزه نشته، خو شرط دا ده چې د یو بل ملاتړ وکړو. خبره به لنډوم. ما د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په ارتباط یوه لنډه مقاله په فیسبوک پاڼه باندې لیکلې ده. دا به زه تاسو ته لنډ در بیان کړم. ویډیو یو بل سره شیر کړئ، شریکې کړئ، تر څو نور پښتانه، نور ځوانان چې ډېر لیاقت لري، ویاړلي ځوانان دي، هغې هم خپلې ژبې ته، خپل ارزښتونو ته، خپل قام ته، خپل افغانانو ته خدمت وکړي.